درنه ځم د خدای په امان جانانه خپلې خوارې مې دې ارمان جانانه ما په خپل لاس باندې لوی کړي مرغان زما د ګوتو نه وتلي مرغان د الوتلو طریقې راشي هلته راځي چې تجربې راشي بس دوی په غاړه کې مې کپ جوړېږي لیونه لیونتوب مه کوه بیا به یوازې چېرته خوب نه درځي په مړوندو مې دومره خوب مه کوه دا کم انصاف دی یاره دا څه کوې له دې نه هاخوا ته په ما څه کوې یوه تڼۍ د ګریوان نه سوه پاته سومه رسوا په ما کې څه سوه پاته د چا یقین د چا ګمان څه کوم چې تا لرم بل جانان څه کوم راپسې کېږي دې کیسې د خلکو تړلې چا دې وایم خدای د خلکو لږ زلو پر یم لږ یې ته بیا لاري سره پېښ سوي یو جوړه بیا لاري د بوزرګي شپې مې لا ډېرې پاته د دې ځواني شپې مې لا ډېرې پاته واورئ ساک زیره خاص فرمایش دی خان بارډر والا او د جلال خان فرمایش دی پخلا دې نه کړمه خفه ولاړمه بېرته هغسې په شنه زړه ولاړمه د چا وزړه ته سړی ګوري یاره د چا وښه ته سړی ګوري یاره د یشتردونو مې رنګ واړولو ډېرو غمونو مې رنګ واړولو دومره عمرونه مې هم نه دي یاره ځوانه ځواني کې چې پاخه دي یاره څوک د لیوانو سره ناسته نه کړي د دښمنانو سره ناسته نه کړي د دوی دوستي تر دښمني بتاره د دوی خپلوي د تر مرګي بتاره زه د حالاتو سره وانه وښتم د مشکلاتو سره وانه وښتم و خپل ایمان ته ملامت نه یمه اوس مې وجدان ته ملامت نه یمه که خلک ګرځه اعلانونه وکړي راپسې هر څوک کمپینونه وکړي له تا نه لاس اخیستل ډېر ناممکن زما د زړه صبرېدل ډېر ناممکن د ذوالقرنین بچا د زړه جانانه و یوسف ذات یې ښایسته جانانه دا ستا لپاره هر تاوان به کوم چې تا لرم بل
سارمان بکوم پرژی د تناره ولاړم ګټه یې ستا تاوان ته زه ولاړ یم خو ما د نورو په سلام مه پرېږده بلا دې واخلمه ما بیا مه پرېږده تللي مرغان په الله بیا راولي زموږ دوران به الله بیا راولي ستاسو نیتونه مو هم ولیدله خپل تش لاسونه مو هم ولیدله زما نعمت خوټې والا ملګري موین اشنا یوسف خلجی ښاغلي رمضان وفا سلام هما تاولا وفا اشنات سلام یو څوک چې تاب د څه تاوان نه لري هغه یاري کېدل امکان نه لري ښه دی چې یو او بل رخصت کو سره چې وروسته ځان بیا ملامت کو سره د زورني نه یم زورور ولاړې په معمولي وړه خبره ولاړې ورځ مې خرابه سوه په شنه سهار کې اوس مې بیا درد کوي مازغه سهار کې